ډیر مرګري او دوستان په ټلیفون رابطه کوي چې یاره یو ګناه ډیره زیاته عامه شوې ده په مختلفو په دې ټول پاکستان کې تقریبا او ډیر خلک پکې ګیر شوي دي او ګیریږي لږ په دې بیان وکړه چې هغه د سود ګناه ده. واقعي سود ډیر لوی جرم دی. ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم الربا یأکله الرجل، د سود یو روپۍ چې یو انسان اخري، یو روپۍ د خدای پاک په نیز د شپږ دېرشو زناکارو نه زیات جرم لري. یو روپۍ درهم الربا یأکله الرجل، یو روپۍ د سود چې انسان خوري د خدای په نیز اشد عند الله من 36 زنیا، شپږ دېرش زناکاری نه د شپږو دېرشو زناکارو نه د خدای په نیز لوی جرم دی. شپږ دېرش کاره ته چې څوک زنا وکړي څونه به په الله خفه کېږي. په یو روپۍ د سود په خوراک د دې نه الله زیات خفه کېږي. ډېر خطرناک جرم دی زمارو. او الله پاک قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې څوک سود کوي هغې ته ما د طرف نه اعلان جنگ دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، د خدای او د رسول جنگ ته ځان تیار کړي. مونږ خو د خدای پاک د ماشي سره هم جنگ نشو کولی، مونږ خو د الله د یو مچ طاقت هم نشو لرلی، مونږ خو د رب العالمین د یو معمولي غوندې ډغرې طاقت هم قسم دی که ولرو. او سوی د خدای د طرف نه اعلان جنگ او د الله د رسول د طرف نه اعلان جنگ. سود خطرناک دی. د مونږ په دې وطن کې خصوصا خلک په دې موټر او موټر سایکلو کې ډېر زیات دي. لاړ بشي هلکه دا موټر سایکل لا باندې نه خرڅی که نه هغه پر ولاړي او خرڅوم په څو په 1.5 لک روپۍ په قرض عالم ګورې ښه پکې شتونو په ډېره خل 1.5 لک روپۍ راکړه نشته را سره پکې شتونو ډېره ښه 1.5 لک شو پکې شتونو هغه موټر سایکل به دې وایي شټام به ورسره ولیکي چې تا باندې زما دومره کش میاشت پس په راکړې دومره موده کې به دا پیسې خلاصې. موټر سایکل چې څنګه کاغذونه ماغذونه والي خوا کې هم هغه سړی ورته وایي یا د هغه ملګري ورته وایي یا هغه د هغه ملګري یا لکه په دې څه کوې وایي دا خرڅوم پیسو ته مې جت دی په مې نه خرڅې ولې نه خرڅوم در باندې په نغدو په څو په 1,00,000 په 1 لک روپۍ دا 1 لک والا موټر سایکل پرېږدي 1 لک یې واخېستې هغه خو ته خو 1,00,000 میلاو شو کار یې وشو لیکن چې هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پس نیټه راشي څو به ورکوي 1.5 به ورکوي. سود شو شراء د ما باع په اقل د من ما باع قبل بنقد الثمن هدایه کې راځي. د هدایې ګران متن دی چې یو شی د چا نه دې په قرض واخېسته په هغې واپس خرڅی د هغې نه په کم قیمت دا سود دی سود. او دې کې خو لا نن سبا مخکې خو به یې د موټر سایکل واخېسته نو د هغې نه پس به په بل چا خرڅه. اوس خو موټر سایکل نه دي نو د موټر سایکلي او منځ کې کاغذونه اړی راړي چې کوم شی نقل کېږي د یو ځای نه بل ځای ته ځمکه او کور نه علاوه بل شي ابه اله چې والې اله به خرڅی چې قبض یې وکړي. دغه رنګې په شورومونو کې په پېښور کې او یو ځای بل ځای په شورومونو کې خلک ناست دي او سودي کاروبارونه شروع کړي. هلکه دا موټر د نه علم په قرضو په څو دا په 1,00,000 روپۍ در کوم د دومره مودې په نیټه هم په هغه سړي په نغدو 15 لکه خرڅ کړي نغدي 15 جیب کې واچي 15 په سود پاتې شي. دا یو لارې خلکو نن سبا د سود جوړې کړي. په بینک کې پیسې کېده پس एकदम په منافع دا ماله ګټه کوي منافع به رانه کوي بس پیسې پرتې دي او میاشت په میاشت نفع راځي دي ورته نفع وایي منافع ورته وایي. اور دی اور خدای ته وګورئ سود دی سود خدای ته وګورئ د الله او د رسول مقابله ده. خدای قسم که د خدای ماشي سره مقابله د خدای او رسول سره مقابله کې پیسه ګټې. قارون څه شو قارون قارون به څه چل کو سود به کو یو به سود کو قارون دویم به په وزر کې کمې کو
دریم به څه کو میوه به غشتا لا جوړه بم نه و لا اونې به میوه هم نه ونیول اونو کې ولا میوه هم نه و پارزانه به د 2-3 کالو پیشکی به واغشته پارزانه او بیا به په خلکو ګرانه خرڅول هلکه میوه شته نه سالې علاواله چې میوه خو جوړه شي که نه د 3-4 کالو پیشکی لې ظالمه پارزانه دا چل به کو مال سونو او خو وینځې غلامان او اوخان اسونه محل چې ځان لکم جو کړو د سرو زرو محل د سرو زرو ګلکاری په کړي وا هیره او جواهرات په لګولیو مال ډیر شو کنه چې مال کله ډیر شي بیا سړی په ځان نه پوي بیا مولا پسې کنځل کوي دا په نشه پکې راشي دې مال د وجه مدرسې پسې ګيري پسې پټکی پسې بس بیا نورم ورمخ شي موسی علیہ السلام ته خبره جوړه او موسی علیہ السلام ته او خدا ولا جنې ولم موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کې تقریر کوي جنې ته پیسې ورکړه دونه پیسې در کوم الزام په لگاو خیر ټرین کړي و جنې چې موسی علیہ السلام تقریر ته ودرېدو چې تقریر ته ودرېد جنې پاسې اے خلکا د دمه مانه ویلې وې دا دماغ کې ماشوم دنه پیدا دی آیدن بل موسی علیہ السلام په نظمک او تختې دا اوس پیغمبر نه ګناه کم دی کی اخو دا ګناه نه معصوم او پاک دی بیا خدای پاک دا سو شو او خلقم ارقص ما خلق منافقین هم تو نیکان هم دا سپ جنجال وړي بس موسی علیہ السلام فورا هغه خدای ته وی وستاد په هغه ذات قسمی چې د اسمانونو زمکه پیدا کړی دي رښتیا وایه رښتیا ده بس خدا ور پیدا وینا ما دروغ وی چا دته دا لمسون کړی دی وی قارون بس موسی علیہ السلام الله تعالی بس نو د رسوي غواړم خدای رسوي کا هلاکه کا پروردگارا دې بنگلې سره هلاک کا بس اخذ الله د طرف نه حکم د اختیارو وی خذ زمکه اختیار می درکو وی زمکه رې کاګه سره د بلډینګ او د بنگلې پس مکه در نشو سره د محل ورز مکه راخ کا او د چغه موسی معافی غواړم ما نه غلطی شو معافی غواړم وی رې کاګه زمکه راخ کا رسول الله مبارک فرمایي یتجلجل فی الارض مکه کتابی کی داس رو خطر روان دي دا الله مجيبه نظام دي کړ موسی علیہ السلام ته وی الله پاک اے موسی ډیر چغهونه والی معافیونه غوښتل رحم دې پیونه کو وی الله په مې الزام لګول وی سپیره بچی تا ته چغه والی ما ته ونه والی کما ته یو چغه والی وا چې الله معاف مې بیا بنه کوم بخمه معاف کوم نو د چوسه دغه تلاله ما مصر ته قاهره ته نو بیا فیوم وتوي هغه ځای چې کوم دی د موسی علیہ السلام کلی هغه ته لاړو نو لار کې یو لوی دریابي وبوي سر بالکل سړک په غاړه یو زمونږ د دې تورنګزو نه غټو داسې تقریبا یو 2 میله 2.5 میله یو لوی ګیر چاپیره ځمکه د کلی دی په میانس کې اوبه دي د کلی په میانس کې سړک په غاړه بالکل سړک په تیر شوی دی او خلک راځي سیل لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کی او جیل غوندې جوړ کی خدا اوږد دي 2 کیلومتر او دی خو هم 1 کیلومتر ډېر لوی جیل دی او ترخی وبري زهر د دریاب ترخی وبدي پکې خوږی نه دي نه ما ته خلک وي چې دا هغه بهیر قارون ده دې ته بهیر قارون وي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او دا هغه محل مکه راخلي دی هغه دقه دی دې کې راخلي دی او دا هغه په دې د دریاب ترخی وبروتی دی خې ترخی وبر جوړ زید ترخی وبدي چې نه پکې کب اوسې دی شي دا څه لکه دریابي د تاریخ مالګیجن دریاب کې خو بیا هم کبانې کړه دا څه تاریخ دریاب 2.5 میل یو طرف ته میل میل بل طرف ته نه بخ کې دریاب شته چې هغه سره جنگېدلې دي نه بل خوا سمندر دی چې هغه سره جنگېدلې دي او غیر چا پیره په دې کلو کې خوږی وبدي او دا پکې تاریخ دریاب دا عقد چې کم ځای کې قارون د موسی علیہ السلام سره ظلم وکړ او موسی علیہ السلام الله ته خدای راویني
سود ډیر خطرناک شی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حضور پاک چې درهم الربا یاکله الرجل اشد عند الله من 36 زنیا یو روپے د سود چې سوکري د خدای پني د شپږو 13 زناکارونه زیاته خطرناک ده. او یو بل حدیث باندې ویم الربا 70 جزءا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې سود او یای سه ده او یای سه او پټولو کې وړای سه صدا این کې هر رجل امه چې یو سړی خپل مور سره زنا کوي او بدعملي کوي. دا معلومه شو چې خپل مور سره او یا زلا بدعملي وکي یو سود ترسيږي. امون خلق وایو پیسو پیسو پیسا یا د خدای بندگانو په دغه پیسه بس سوکه چې قبر کې بیا عذاب ملاويږي آخرت کې عذاب ملاويږي اور کې پروت بچو لګټه یا د خدای نیک بخت نه پکاريږي دا بچي او دنیا کې الله وی د خدای د قران خبره ده زما وینا نه ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود پیسه به ختميږي برکت بني دا په یو قابل خوا په سخت مصیبتونو بدوزي او چې صدقه سو کوي چا سره خېګړه کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکړي په نور مال کې به خدای پاک برکت پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلا نو دوه قسمه قوم ولید یو سړی ولید چې د وینو په دریاب کې روان وینې خوټ کېږي دی پکې مینس کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کاڼي ورته پراته دي دغه سړی په دې خوټ کېدلو وینو کې را روان دی چغې وایي غاړې ته راځي دا د غاړې سړی کاڼې رالي او ښه مضبوطې پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خولو لګي او چې په خوله ولګي کاڼې دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب منځ ته یوځي بیا لګیا دی غاړې ته روزي چې ځان بچ کړي دی بیا بل کاڼې رالي و داسې مضبوطې ولي یا په دا خوله کې ولګي او هغه کاڼې دومره تیزي چې د دریاب منځ ته را سړی ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو په لوی عذاب کې دا سړی مبتلا دا څوک دی؟ جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ورته وایي دا ستا د امت یو کس زما امت څوک دی؟ وایي سودخور دی د قبر عذاب دی څنګه مړ شي او قبر کې به دغه سزا او بل یو قوم ولیده چې د هغې غټې خېټې دي او لکه د شیشې غوندې دي دننه ښکاري او دننه پکې ماران دي او لړمانان دي په دې خېټه کې دننه او ټکونه پې لګوي او دې چغې وباسي. ما جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته وایي چې دا څوک دی؟ دی خو غرق او کما شو. وایي دا هم ستا د امت سودخور دی سودونه چې کوي او دی د قبر عذاب دی چې ساتي وخېږي دا چل به ورسره کېږي. دا مارونو ډېر خطرناک جرم زه خو دې بیانونو له ځای په ځای لاړ شم خلک مې غواړي د دې مدرسو تقریرونه اکثرو ځایونو کې مانه دا مطالبه کېږي یاره جي مهرباني وکړه په سود لږ بیان. زمونږ په علاقه کې سود ډېر زیات رواج دی ډېرو ځایونو کې مانه مطالبه وشي او ته په ټیلیفونونو خلک وایي او بار ملکونو کې ډېر خلک پاتې کېږي په بار ملکونو کې هلته سود روان غریبانان خلک یې محتاج ای هغې ته په سود پیسې ورکوي او بیا اضعاف مضاعفه والا سود دا پیسې به ماله میاشت پس دونه پسې راکې او که میاشت پس تېران په دویم میاشت به دومره راکې په دویم مني په درېیمه به دومره راکې. دا ګناه د ظلم. حجت الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو بس وی سود زما د خپو لاندې پروت دی ختم نن نه پس به سودونه بالکل نه کوي. او د هغه ترو حضرت عباس رضی الله عنه هغه تجارت کو نو سود به پکې راته وی زما تر د عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړي دي هغه ورته پاتې سود به نه غواړي او چې چا سره پیسه ده هغه اصل سرمایه هم ورته بخلې ده ده سود هم بخلې سرمایه هم بخلې ده. او نور خلک که چا چاته سودي کاروبار کړي خیر دغه وخت کې ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه د اصل سرمایه واپس کې سود به نه غواړي. زمارونو سود خطرناک شی دی خدای ته وساته. رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې چې څوک پکې گواه دي دا گواهان
څوک پکې دلالي کوي څوک پکې وکیل دی هم سوا ټول په ګناه کې برابر دی الله دې د سود نه وساتي الله دې حلال نصیب کړي حلال دې خدای فراخ راکړي فراخ روزي چې وي خوشاله وي امداد به پکې خلکو سره وکړي تعاون به وکړي فراخ رزق وي حج له بلار شي عمرې له بلار شي مدرسې سره جمعه سره امداد به وکړي الله فراخ روزي راکړي الله فراخ روزي راکړي خدای حلال روزي راکړي الله د حرامو نه په امن کې وساتي د حرامو نه مړه تور کې